حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي هذا ابن آدم وهذا اجله عند قفا، هذا ابن آدم وهذا عمله وهذا اجل عند قفا. دا انسان دی او دا اجل دی د 60 پر ځای. د انسان مرګ انسان ته دونه نږدې دی لکه د خپل 60 تر 60 نه په بل شي نشته. یو ورځ نبی کریم علیه السلام صحابه ته مرګ، امیدونه، پلانونه د ژوند چارې په یو مثال کې تشریح کړي. دا چې دلته یو لوی توره تخته وای او زما په لاس کې تباشیر یا قلم وي، بیا به نو ډېر ښه خوند سړی وي. نبی کریم علیه السلام صحابه ته یو خط وکښی، چارکنجه خط. چارکنجه خط خو مسترخلص یو چارکنجه خط نبی کریم علیه السلام صحابه ته وکښی او بیا ورته وفرمایل چې دغه د انسان اجل دی چې پر دې شاوخوا راګرځېدلی دی. چارکنجه خط څو که نه چوکاټ. د دې چارکنجه خط په مابینځ کې نبی کریم علیه السلام یو خط سیده کش کړي، فکر مستوی ساده. د دې چارکنجه خط په مابینځ کې رسول الله یو خط داسې لوړ کش کړي، بیا وفرمایل دا انسان دی. دا چیز دی، دا انسان دی. دغه سیده خط نبی کریم علیه السلام تر دې چارکنجه چوکاټ یو څه راویستی، یو څه یې چشکي راویستی. سره مخلاصین چارکنجه چوکاټ سو، په دې کې یو سیده خط کش کړل، بیا وفرمایل دا شاوخوا چې پر انسان راګرځېدل دا اجل دی، دا مرګ دی، د دې څه دی نشي تللی، د مرګ څه چاره نشته. ولو کنتم فی بروج مشیده، که څه په مضبوط بلډینګانو کې کښېنئ. بیا وروسته سیده کش خط کش کړي، دا انسان دی چې په دې څلور طرفه دی په اجل کې رابند دی. یو څه تر دې چارکنجه خط ویستی، بیا څه وفرمایل ول دا د انسان هغه امیدونه دي چې دی جوړي ورسیږي نه. چارکنجه خط سو تر دې یو څه دا خط ویستی، ول دا د انسان هغه ارادي دي، هغه امیدونه، پلانونه دي، پلانکۍ تعمیر به جوړ کړم، پلانکۍ سرای به جوړ کړم، او پنځم څلورم واده به وکړم، او درېیم واده به وکړم. هلته تقدیر پسې خاندي. دا هغه ارادي دي چې پوره کېږي نه، خدای دننه دی، دا د باندې دي. څلورم شی لا واورئ، دا سیده لیک چې نبی کریم علیه السلام وکښلول، دا څوک دی؟ انسان. بیا د دې سره شپږولي کې نورې وکښلې، د تاسې لیدلی غونچې داسې یو شاخ مو لیدلی دی نقشې، یو پنځه شپږ لیک یې داسې کږې وکښلې، پنځه شپږ لیک یې داسې کږې وکښلې. وروسته صحابه ورته وفرمیل چې په دغه مربع خط کې داخل چې دا نری خط دی، دا خو انسان دی. د دې انسان پر بغل چې دی د اسباب د مرګ دی. د انسان د مرګ یو سبب نه دی، تبه سبب دی، د سر درد سبب دی، ټکر سبب دی، نفس‌تنګي سبب دی، مریضي سبب دی، د بامر الویدل سبب دی. بیا څه وفرمیل فإن أخطأ هذا فنهشه هذا. دا څونه اسباب دي د مرګ. د انسان د سر ستر نوکه پورې دا ټوله د مرګ اسباب دي. که د یوه څخه تاسې ډب په بل کې به مړ شلي، د بل څخه داسې ډب په بل کې به مړ شلي. فسوف یلهیهم الامل. ما مقصد دا دی چې امیدونه ختم، غټ غټ امیدونه، غټ غټ پلانونه د ژوند د زندګۍ دپاره تړل مناسب نه دي. ها که یو امید، یو پلان، یو څوک دړي هغه د ملک په خیر وي، د اسلام په خیر وي، د دین په خیر وي. مثلا دا یو مسجد پوخ جوړیږي، دا خو د نقده ګټه رسېږي. دغسې امیدونه پلانونه بیا د دغه حدیث سره په ټکر کې نه دي. لیکن دونه اوږده اوږده امیدونه تړل چې هغه د ده تر سوي او د ده تر هغه لوړ وي، داسې امیدونه پلانونه تړل چې هغه څه کوي انسان؟ هغه انسان د مرګ څخه غافله کوي، انسان د آخرت څخه غافله کوي. داسې امیدونه الله عز وجل څه کړي دي؟ الله عز وجل غندلي دي. واورئ نن زموږ ځوانه طبقه خوران په دې شانو مبتلا ده. امیدونه نشي پر ولاړ، امیدونه پر مابینځ پاتې شي. هغه کاکا وی ولاړی، هغه لالا وی ولاړی، هغه ماما وی مړ سو. دا هر انسان